امام بخاري دا روایت راوړی دی، ډېر خوندور روایت دی او زه به درته ووایم سره د ترجمې غوږ ورته کېږدي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، بینما ثلاثة نفر یتماشون اخذهم المطر. وی درې کسان په لار روانو، اچانک باران راګیر کړو. باران داسې راګیر کړو چې باران ډېر زیات و او دوی پکې نور مزل نشو کولی. فمالو الى غار فی الجبل، نو دوی د غره په یو غار کې پناهي حاصله کړه. غره طرف ته ورلو، په غره کې بیا یو غار و، هغې ته دوی پناهي ویوړه. پناهي ویوړه مطلب څه؟ یعنې هغې کې ځان پټ کړو د څه نه؟ د باران. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. نو په دې کې د بره نه غر نه، د غره د دې څوکې نه یوه غټه ګټه راولیده او د غار دا خوله یې بنده کړه په کوم غار کې چې دننه دوی ناست. فاطبقت علیهم، یعنی بالکل ولا دا غار ولا بالکل څه کو بنې کو، هېڅ دوی ته نه ښکاري، د وتو لار ختمه شو. فقال بعضهم لبعض، نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه، یو بل ته دا ووی انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. چې چا کوم یو نیک عمل کړی نو هغه الله ته وسیله کوي او دعا پې د الله نه وغواړئ، کیدی شي د مشکل زمونږ حل شي او یا الله حل کړي. ور شرط پکې دا دی چې عمل هم کړی نیک عملي او د الله دپاره هم کړی. اوس ته داسې عمل الله ته څنګه وسیله کوي چې د الله دپاره دې کړی نه؟ دا خو کېږي نه. کوم عمل به الله ته وسیله کوي؟ عملتموها لله. دویم صالحه، صالح عمل کوم وي؟ چې د پیغمبر په طریقې، چې د پیغمبر په طریقې اول ته وي لله او د الله دپاره، یعنی اخلاص او د پیغمبر تابعداري. بس الله نه به سوال وکړو او کیدای شي الله زموږ د مشکل به دې سره حل کړي. وی صحیح ده. فقال احدهم، هغه اولني دا ووی، دا غوږ کېږدې ښه دې قصې ته. وی اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران. اے الله زما مور پلارو بوډاګانو عمر ډېر زیاتو. ولي صبية صغار، او زما واړه واړه بچي مو. كنت ارعى عليهم، ما به ګډې بیزې ساتلې نو هغه به ما د سریدو دپاره یا د سرن دپاره بهر ته بوتلې. فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي. چې کله به زه کور ته راغلم او ما به خپل څاروي ولشل، نو اول به مې پی مور او پلار له ورکول قبل ولدي، د بچو نه مخکې، بیا به وروسته بچو له ورکول. یعنی چې کور ته به دا څاروي راوستو، سریدو دپاره به بولو، خو چې کله به دا څاروي راوستو پی به یې ترې ولشل، نو اول به یې چا له ورکول؟ مور پلار، بیا به بچو له ورکول. دې زره دا مسله م راووته چې د مور پلار مقام اوچت دی که د بچو؟ مور پلار. دا بعض جاهلان بچو له او ښځې له ترجیح ورکوي په مور او پلار. وانه ناء بي الشجر، نو یو ورځ څه چلو شو؟ یو ورځ وایي زه په ځنګل کې ډېر لرې لاړم، په ونو پسې په بوټو پسې روانو، څاروي روان کړو، ډېر لرې پکې لاړ. فما اتیت حتی امسیت، نو زه چې کله واپس راتلم کور ته جو بس ماښام شو، د شپې راغی. فوجدتهما قد ناما، نو زما مور پلار دواړه ویده شي. دی چې واپس راغی مور پلار دواړه ویده شي. فحلبت کما كنت احلب، ما د خپل معمول مطابق پی چې دی ولشل، ځکه چې زه به کور ته رالم پی به مې لشل.
فجئت بالحلاب نو ما دا پی راوړو فقمت عند رؤوسهما نو دا غوی سر ته ودرېدم. مور پلار ویده دي، مور پلار قدر خلک څنګه کوي دا یې زده کوي. وی د مور پلار سر ته ولاړم اکره ان اوقظهما من نومهما. زړه کې به مې راغله چې راپای شومه خو بیا مې بده ګڼله چې مشران دي ویده شوي دي خوب به یې خراب شي. هلته بل ځای کې مسله څه ده دویمه واکره ان ابدأ بالصبیة قبلهما او دا مې نه وه خوښه چې دې بچو له د مور پلار نه مخکې پی ورکړم. اوس پاسولی هم نشي او که نه پاسوي نو دلته خو بچي والصبیة یتضاغون عند قدمی او بچي راته خوا کې خپو کې ناست دي هغوی مې انتظار کوي د پیو. اوس مور پلار نشم راپاسولی که بچو له پی مخکې ورکوم هغه مې زړه نه مني ځکه چې زما دا ځان باندې لازم کړی چې مور پلار به مخکې ورکوم. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. بس دقه زما قصه روانه وه چې ورې کم او که مور پلار راپاسوم او که نه او واړم انتظار باندې دې کې سهار شو. سهار شو مخکې خبره نه دی ذکر کړې خو مته دا چې سهار شو مور پلار به خپله راپاسېدو دونه پی ورکړو. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك یا الله تا ته پته ده چې دا کار ما ستا د رضا د لټولو دپاره کړی دی. یعنې د مور پلار چې ما دومره قدر کو نو دا مې ستا دپاره کړی دی ځکه چې تا مور پلار له اوچت مقام ورکړی. فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. یا الله نو داسې دا ګټه رانه دومره لري که چې د اسمان خو پکې وي. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. نو الله دا کاڼې دومره او دا ګټه دومره وخوځوله چې اسمان ورته صرف ښکاره شو. وقال الثاني پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دویم وی و د دې قصې ته وکړې دا هم ډېر عجیبه ده. دا درې ونه ښه نیکان خلک جمع شوي وی اللهم انه كانت لي ابنة عم. ای الله زما د تره لور وه احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. ما ورسره دومره محبت کو که نه لکه په سړو کې چې یو سړی په یو ښځه باندې سم میني خپلې ښځې سره مینه کوي دقه شان مینه ما د هغې سره کوله سم پې میني. فطلبت الیها نفسها. نو یو ورځ ما د هغې نه د هغې د نفس مطالبه وکړه چې یعنې ما له اجازت راکړه چې تا سره غلط کار وکړه. فابت. نو هغې ما نه انکار وکړو او ما نه 100 دیناره وغوښتو. دا غریبه وه. نور روایتونو کې وضاحت راغلی چې دې ضرورت و پیسو ته چې ما له دومره پیسې راکړه یا قرض راکړه د دې غلط کار دپاره نه لکه دا مرسته را سره وکړه. فسعیت حتی جمعت 100 دینار. بس ما کوشش وکړو 100 دیناره ما را جمع کړو. دینار ګورئ ډېر قدر لري او په هغه ورځو کې ښه غټ زور او 100 بیا را جمع کول. فلقیتها بها. نو ما هغې له ورکړو هغه 100 دیناره او بس هغې ما له اجازت راکړو ځکه چې ما ته خبره کړې وه تقوا څنګه یې دی زده کړي. فلما قعدت بین رجلیها. کله چې زه د هغې د خپو په منځ کې کېناستم. د خپو په منځ کې ناسته معنی ده چې کله بلکل یعنی زه تیار وم دې فحاشۍ ته. قالت ما ته وی یا عبدالله ای د الله بنده اتق الله د الله نه ویرېږه. ناشنا خبره ورته کړې دا په زړه باندې سخت اثر کوي چې داسې ټیم کې ته ته څوک وایي د الله نه ویرېږي خو په هغه چا باندې اثر کوي چې هغه الله نه یېرېږي. وی ما ته وی چې اتق الله د الله نه ویرېږه ولا تفتح الخاتم او دا مهر اسې مه کولاوه. ان د الله نه ویرېږه دا ځای ستا دپاره روا نه دی. دلته غلط کار مه کوه. دا سخت تقوادار انسان دی. فقمت عنها. نو زه ډایرکټ پاسېدم. د تقوا پته دې ځای کې لګي چې تا ته یو کار اساني کول او ته یې نه کوې دې ته تقوا وایي. یو سړی د ځان نه د وچې تقوادار جوړ کړي هلته د ګناه طاقت یې نشته نو دی خو به لازم تقوا کوي. لکه یو سړی دی زه جیوی موبایل کې غلط څه نه ګورم او زه دا نه ګورم او ده سره د موبایل د انټرنیټ پیسې نشتي ځکه دی نه ګوري. یعنې ورکولی چې ګوري او که نه یې ګوري.
خو د یو سړي طاقت شتي چې دی نشه وکړي، دی تماشه وکړي، دی فحاشي وکړي، دی زنا وکړي، دی ناروا کارونه وکړي، دی قتل کولی شي، دی ډاکا اچولی شي او نه یې کوي، دا تقوا ده پاسه که چې دی دا کار کولی شي او نه یې کوي. او دا درته ووایم چېرته داسې ونه وایي چې دا به زه م وکړم، داسې به نه وایي ګورې، بلکې سوال کوو یا الله وایي داسې حالاتو نه مې ساته. دا ډېر غټ ایمان غواړي ګورې. لکه صرف چې ته فیسبوک راواړې او د جنۍ تصویر پکې راشي، ما ته اوس مخکې مې ویلو دا ګوته داسې کول چې د جنۍ دا تصویر ترې واوړي دا هم غټ ایمان غواړي. انشاءالله امید دی تاسو کې به وي دا صرف دا ګوته داسې کول چې د جنۍ د تصویر ترې واوړي دا هم ایمان غواړي. ډېر خلک دا ګوته هم داسې نشي کولی چې د جنۍ د تصویر ترې لرې کړي. پاتې لا دا چې جنۍ درته مخامخ پرته وي او اجازت درکړي او څوک خوا کې نه وي او صرف الله درته ګوري او نور څوک نشتي او دغه ټیم کې د جنۍ نه راپاسېده دا ډېر لوی ایمان غواړي. نو دا به نه چې دا به ما هم کړی ما راته ووایي که نه ته چې دا موبایل د جیب نه راوباسې دغه ټیم کې ځان ته وګورې تا کې څومره ایمان او تقوا ده. ښه دی پاسېږه دې خبرې بیا اثر وکړي د الله نه نه یېرېږي. اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فافرج لنا منها. ويا الله تا ته پته ده چې ستا دپاره مې کړی او تا نه یېرېدم ځکه راپاڅېدم. نو یا الله زه یې راته کولا وکړه. ففرج لهم فرجا. رب العالمین دا ګټه دا کاڼی لږ نور وخوځو خو د راوتو پکې څه رو هغه نه جوړېدو. وقال الآخر اوس دې درېم ته ګوره، یعنی سبحان الله داسې دینداره جمع شوي دي چې ته به وایې چې کم یو ته پکې ډېر دینداره وي. او ځکه مشهوره خبره ده وی عن المرء لا تسل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدي. د دې سړي تپوس مه کوه د ملګرو یې تپوس وکړه څنګه چې ملګری دا سړی به هم دقه شي. یعنی ته دا تپوس مه کوه چې عبدالله څنګه دی، ته دا تپوس وکړې چې عبدالله کیني پاسي چا سره، بس پته به راته ولګي چې عبدالله څنګه دی. دا ملګري دي، داسې ملګري ځان لکه ته غواړي چې که ته ګډوډ کېږې تا راټینګوي، تر الله د دین نه لرې کېږي بیا دې را واپس کوي. لکه بېدیني د پکې راځي نصیحت ته کوي، که په تا کې بېدیني راځي هغه ستا خیال کوي او که په هغه کې راځي ته د هغه خیال کوي. داسې ملګری ځان له را پیدا کړه. زمونږ خو د یو بل جذبه دنیا کې راوچتوي، کار له نه وي تللی. زه خو د میاشتې 15,000 جوړم، بل وایي زه 6,000 جوړم او زه 8,000 جوړم او ځکه منډې وایي کوشش کوي. دا درېم وایي اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز. وی الله ما یو مزدور په کار باندې لګولی و په یو فرق وریجو باندې. دا یو فرق وریجې تقریبا نن سبا تقریبا 8 کیلو تی جوړېږي. یعنی دا سړی به مزدوري کوي دی به له څه ورکوي 8 کیلو وریجې. ده په دې باندې دا مزدور راوستی دی. فلما قضا عمله مزدور چې کار ختم کو وی ما ته وی چې اعطیني حقي ما له زما حق راکړه. فعرضت عليه حقه ما ورته چې ستا مزدوري دا ده حق دی واله فترکه هغه وانغسته ورغب عنه. دلچسپي پکې نه وه چې دا لږ دی یا دې څه کیسه به قرآن شوی دی ورسره بس وي د سره علم ده. کله سړی خفه شي که نه وي بلکل یې مه راکړه. دی لاړ چې لاړ فلم ازل ازرعه. دا وریجې دی استعمال کړي په ځمکه کې چې نورې وریجې وکړي او نوري حتى جمعت منه بقرا وراعيها. هغه مال دومره ډېر شو هغه 8 کیلو وریجې چې بیا به ما غواګانې واخیستې ورسره یو شپونکی یو کس چې هغه د دې غواګانو به خیال کوو. وی دا سړی راپسې یو ورځ راغی څه وخت بعد به ورته رایاد شوي چې هغه 8 کیلو هم ډېرې دي خو چې اوس راته میلاو شي کله سړی جاکه واچي چې پیسې نه علم لګي دي بیا وروسته هغه لګي وښوي خو چې راغستی ډېر وخت بعد یعنې چې غواګانو ته قیسه رسېدلې ده خو دې کې ډېر وخت تېر شوی دی. راغی ډېر وخت بعد وی ما ته وي چې اتق الله د الله نه ویرېږه ولا تظلمني ما سره ظلم مه کوه واعطیني حقي او زما هغه حق ماله راکړه. وی ما ورته وي چې اذهب الى ذلك البقر وراعيها لاړ شه
دا غواګانې چې ته کومې وینې دا او د دې سره چې دا څوک ساتونکی دی او څه چې دا ټول ستا دي. وی ما ته بیا ووایي اتق الله د الله نه ویرېږه ولا تهزأ بي خاندې خو راپورې مه کوه. یو خو زما حق تا سره پاتې شوی دی اوس راپورې څه کې خنداګانې هم کې. دا ګوره لویه تقوا ده چې دا حق یې راغستی دی او استعمال کړی دی. نن سبا خو والله که څوک دې ته سوچ هم کوي چې د چا حق دی او که نه. وی ما ورته چې اني لا اهزأ بک زه ګورې تا پورې مذاق نه کوم نه زه ټوکې کوم چا پورې. فخذ ذلك البقر وراعيه لاړ شه دا غواګانې بوځه دا ساتونکي چې څه دي دا واله. وی لاړ هغه یې واغوسته. وی یا الله تا ته پته دی چې دا ما ستا د رضا د لټولو دپاره دا کار کړی. فافرج ما بقي نو دا باقي چې کومه لار موږ ته بنده ده دا ازاده که. ففرج الله عنهم رب العالمین هغه ګټه هغه کاڼې د غار داخلي نه بلکل لرې کو روان شو. څه ناشنا قصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه. دا په صحیح بخاري کې ده چې صحیح بخاري کې راشي بیا صحیح بیا پکې شک بیا پکې شک نه وي ځکه چې داسې ځوان دا کتاب را جمع کړی دی چې هغه دا په ځان لازم کړي دي چې زه په دې خپل کتاب کې ضعیف حدیث هغه نه راوړم. دا دومره اوږد حدیث ما سره پاره خپل نیک اعمال الله ته وسیله کولی شي جایز دي چې ته دا وایي چې یا الله دا پلانې کار ما ستا د رضا دپاره کړی دی ستا د یېرې نه مې کړی دی ستا د راضي کولو دپاره مې کړی دی یا الله په ما باندې رحم وکړه یا الله پلانې شی راکړه پلانې راکړه دا جایز دي.